درنو او قدرمنو لیدونکو موږ همدا اوس د سپین بولدک د ویش په سرحدي ښار کې یو او د ګمرک ودانۍ ته راغلي یو. د ویش سرحدي ښار یو مهمه او ستراتیژیکه سیمه ده او دلته د پاکستان او افغانستان ترمنځ ګډه پوله او دروازه ده چې له دغې لارې څخه افغاني تجاران او نور عام تجاران خپل مالونه صادروي او واردوي. دا یو مهم مرکز ده د ګمرک. موږ دلته غواړو چې دلته نوی تحول راغلی ده او د ګمرکاتو له مسؤلینو سره خبره وکړو او موضوع شریکه کړو چې دلته د ګمرک چارې څرنګه روانې دي او نوی تحول راغلی ده، منفي اغېزه خو بې نه یې کړې. له موږ سره دلته د افغانستان د اسلامي امارت د جنوب لویدیځې حوزې د ګمرکاتو مسؤل تشریف لري. له دوی څخه معلومات اخلو. محترمه، که راته ووایاست د ویش سرحدي دروازه ډیر مهم بندر ده او د دې بندر په نیولو سره د اسلامي امارت د مجاهدینو لاس ته 6 بندرونه ولوېدل او مهم بندرونه. که تاسې معلومات راکړئ د نوي تحول سره خو به په دې ودانۍ کې او عموما د ګمرک پر چارو باندې کومه منفي اغېزه نه یې لوېدلې؟ الحمدلله حمد الشاکرین والصلاة والسلام على سيدنا محمد ذي المجد والكمال وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، څرنګه چې تاسو ته معلومات شته چې دغه ګمرکات اوس نوي د اسلامي امارت مجاهدینو لاس ته لوېدلي دي، چونکې موږ هم د ډېرې ځایه څخه د همدغه حفاظت په خاطر او د دغه چارو د پیل په خاطر باندې ځانونه رارسولي دي. د سپین بولدک ولسوالۍ چې دا کوم مدیریت چې موږ اوس پکښې ناست یو، دغه ته اولا چې موږ راغلو پر ټولو شعباتو باندې ګرځېدلي یو او پر ټولو هغه ځایو باندې چې په هغه کې د اسلامي امارت د خوا څخه موږ ته دا امر سوی و چې دغه اجناس باید وساتل سي او د هغو لیدلو کتل وسي چې په هغه کې خو به څه کمی نه راغلي. نو حمد خدای در تاسو هم وګرځېدلاست، موږ هم وګرځېدلو، بیخي د یوه قلم ضایع هم نه ده راغلې. ټوله ګمرک چارې چې هغه کوم مواد چې په کومو شعبو کې چې پراته دي هغه پر هغه رقم باندې پراته دي. حمد خدای در د اسلامي امارت مجاهدینو نظم دی او ټولو کوم نظامي مجاهدین چې که د ولسوالۍ د خوا څخه دي که د ولایت د خوا څخه دي ټول دې ته متوجه وه چې دلته د درغلیو او د خیانتو هغه مخنیوی وسي. نو حمد خدای در بیخي هیڅ نوع مشکل هم نه دی پیښ. یوه دانه قلم هم اطمینان ورکوو خپل ولس ته چې یوه دانه قلم هم نه دی ضایع سوی. اسناد خو څه کوئ، بیخي د یوه قلم د یوه کاغذ ضایع هم نه ده راغلې. بلې دلته موږ ولیدل د ګمرک په ودانۍ کې دننه دلته ګڼ شمېر په مالونو بار د تجارانو موټرونه ولاړ دي چې تر اوسه پورې معطل دي. په دې اړه باندې ستاسې تصمیم څه ده؟ ځکه د باندې تجاران تشویش لري چې د دوی مالونه ونه ځنډېږي یا تلف نه سي. په دې اړه تاسې څه تصمیم لرئ؟ موږ مخکې هم یادوري وکړه چې کوشش مو دا و چې ژر ځان ورسوو و دغه نوې مفتوحه ګمرک ته چې د دغه خلکو چې دلته مالونه ولاړ دي او دا موټران ولاړ دي د مالو څخه ډک، چې د کومو تجارانو مالونه چې د هغو سره لیدل کتل وکړو د هغو باندې ژر دغه چاره یې پیل کړو. نو د اسلامي امارت مجاهدین د اقتصادي او مالي چارو کمیسیون مشرتابه امر کړی دی، هدایت یې راته کړی دی چې څونه ژر کولی سي هغومره ژر دغه اموال محصول سي او د ګمرک څخه خارج سي، ولاړ سي خپل پر لارو باندې. نو کوشش کوو چې سبا د شنبې ورځ موږ دغه چاره پیل کړو او خلک مو راغوښتي، تجاران مو راغوښتي دي، د ګمرک چې کوم مامورین دي هغه مو راغوښتي دي. د دغه ګمرک د مامورینو څخه موږ کار اخلو انشاءالله د اسلامي امارت په چوکاټ کې د اصولو په چوکاټ کې هغه خلک ته ستاسو د لارې څخه ټولو ته اطمینان ورکړو چې ټول راشي خپلو کارو ته. انشاءالله موږ هیڅ مشکل نه ورسره لرو، پر هغه زړه طریقه د امارت په اصولو کې به دوی زموږ سره کار وکړي. نو کوشش کوو چې سبا ورځ موږ د دوی دغه اموال چې دلته په ګمرک کې اوس ولاړ دي دا فارغه کړو او د دوی لار چې دغه ورخلاصه کړو. بلې محترمه، مخکې هم دلته دا تشویش موجود و چې د تجارانو مالونه به ډېر ځنډېدل، دغه د ګمرک کومه پروسه چې ده دا به ډېر په ځنډ باندې عملي کېدله. تاسې تجارانو ته څومره ډاډ ورکولی سئ چې دا کار به سریع سي او تیز به سي او دغه تجارتي پروسه به ښه مخته ولاړه سي؟ موږ د اسلامي امارت د اصولو په چوکاټ کې
خپل ولس ته مخکې هم د خپل کار شفافیت ښودلی دی، د خپل کار تیزوالی مو ښودلی دی. که تاسو فکر وکړئ موږ د فراه ولایت په فرارود ولسوالۍ کې ګمرک درلود دی چې پر هغه باندې د درو مرزو څخه اموال را روان وه، تجارتي اموال. یو د ابو نصر فراهي د ګمرک د خوا څخه و، یو د اسلام قلعه لوی ګمرک و، او یو د تورې غونډۍ لوی ګمرک و. د دې درو ګمرکاتو یا د دې درو مرزو څخه اموال را روان و راتلله، خو په هغه وخت کې چې دغه درو ګمرکاتو مالونه راتلله موږ دا اطمینان باندې ویلی شو چې نیم ساعت موږ موټر نه دی درولی، بس کارونه چې وه هغه به بس چې څنګه به موټر راتلی په هغه ګړۍ به کار بیا خلاصېدی تلله به. نو دلته خو بیخي دا خبره کوو چې د تجارانو چې پخوا به دلته په میاشتو په 2 میاشتې 3 میاشتې به پر یوه موټر باندې چلېدلې، هغه به اوس د 1 ساعت انتظار هم ونه کړي. په نیم ساعت کې به انشاءالله الرحمن موږ ډېر موټران چې دي هغه پاسوو، هغه به محصولوو، د ګمرک چارې چې دي هغه به سرته رسوو. محترمه دلته دا اوس کومه ودانۍ کې چې موږ او تاسو ناست یو د ویش د سرحدي ښار کې د ګمرک ودانۍ ده، د دې څنګ ته په خوا کې دستي د افغانستان او د پاکستان د دواړو هیوادونو تر مابین سرحدي دروازه ده. د دې دروازې په اړه باندې به څه کېږي؟ دا دروازه که همدغسې بنده وساتل سي د تجارانو د مالونو پر واردولو او صادرولو باندې به منفي اغېزه وکړي، په دې اړه باندې ستاسې معلومات څه دي، څه به کېږي؟ دا یو واقعیت دی. د دغه علاقې چې کوم ولسونه پراته دي یا دې خواته دي هغه خواته دي، منډۍ هم دوه ځایه لري، په هغه خاوره کې هم لري، په دې خاوره کې هم لري، دوستۍ او قرابتونه لري. زموږ اولنی کار دا و، تاسو شاهدان یاست چې پرون ورځ زموږ د اسلامي امارت مجاهدین او د هغه اسلامي دولت پاکستان مامورین سره کښېنستل، خبرې سره وکړه او په نتیجه کې دغه و چې دروازه موږ خلاصه کړه ده. خو د آینده دپاره دا زموږ اولین دنده ده چې دا به موږ په مخ وړو چې څونه ژر کېدلی سي چې ترانزیټي مالو دپاره یا د نورو سبزیجاتو دپاره میوجاتو دپاره موږ دروازه 24 ساعته خلاصه وساتو. دا به زموږ هڅه وي، دا به زموږ کوښښ وي. امید هم الله جل جلاله ته لرو چې دا کار به موږ سرته ورسوو. او وروستۍ پوښتنه دا د تجارانو ته مو څه پیغام ده چې دوی ته څرنګه اطمینان ورکولی سي چې دوی راسي او د خپل ترانزیټي چارې او دا د مالونو واردول او صادرول پیل کړي، او څومره اطمینان ورکولی سي؟ ډېره ښه پوښتنه ده. د څه وخت څخه چې د اسلامي امارت دغه د فتوحاتو بهیر ګړندی سوی دی موږ د هغه وخت څخه کوښښ شروع کړی دی. دلته دغه بانکي چې کوم مامورین چې د دو سره مو تماسونه نیولي دي ورسره په رابطه کې سوي یو، هغه مو ټوله په رابطه کې ساتلي دي. دوهمه خبره د تجاران دي او تاریخي تجارت والا په قندهار ولایت کې دلته چې د هغو سره په تماس کې یو، انشاءالله خبره مو ورته کړې ده. بیا به هم موږ خپل پوره کوښښ وکړو چې هغه څوک پاتې هغه هم پیدا کړو. نو سر د سبا څخه موږ اماده یو چې خپل کار شروع کړو او د دوی مالونه چې دي هغه دغه چې دریه ولاړ دي د دغو دپاره لار جوړه کړو چې دغه ووځي خارج سي، او نور چې کوم پر دروازه باندې راځي یا د دې خوا افغانستان د خوا خارجېږي د هغو دپاره د دوی سره مهمې مشورې وکړو، په دې باره کې د دوی سره نظرونه واخلو د دوی. نو چونکې د دوی سره موږ مخکې څخه هم په رابطه کې یو، او انشاءالله سبا ورځ به دوی ټوله راسي حاضر به سي او موږ به خپل مجلس سره وکړو چې سبا د شنبې ورځ ده. ډېره مننه. تاسو ته کامیابي او موفقیت غواړم. کامیاب اوسئ. الله مو وساته.